د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. د طالبانو د پولساتو ځواکونو او پاکستاني پولساتو ترمنځ د ډیورنډ جنجالي کرښې ته څیرمه وسلواله نښته شوې ده. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. د طالبانو د ویاندویانو څخه بلال کریمي د دې نښتې په اړه د خپل ټویټر پاڼې له لارې څرګندونې کړې دي. کریمي ویلي دي نښته هله رامنځته شوه چې پرون د پاکستان پوځ غوښتل پولې ته څیرمه په یوه سیمه کې پوځي اډه جوړه کړي چې طالبانو مخالفت وکړ. وروسته د طالبانو غړي د مسلې د حل په خاطر له پاکستان چارواکو سره د لیدو لپاره سیمې ته ورغلل چې د پاکستاني پوځیانو له لوري پرې ډزې وشوې. کریمي وویل چې د طالبانو غړو هم ځوابي ډزې وکړې او زیاته کړه چې په دې نښته کې دواړو خواوو ته ځاني تلفات اوښتي دي. کریمي وویل چې دا پیښه د پکتیکا ولایت په ډنډي پټان سیمه کې په سرحدي کرښه کې رامنځته شوې ده. هغه وویل چې د پیښې په اړه طالب مشرانو ته هر اړخیز معلومات ورکړل شوي دي او په اړه یې څېړنې ته دوام لري. کریمي د دې خبرې په ټینګار وویل چې په اصولو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو کې باید نظامي تاسیسات جوړ نه شي. هغه په دې نښته کې د طالبانو د غړو د مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې په اړه معلومات ورنه کړل. د ویلو ده چې د پاکستاني پوځ بیا ویلي دي چې د افغانستان له لوري پر دوی د برید په نتیجه کې 3 تنه سرتیري وژل شوي دي. هغوی ادعا کړې ده چې د افغانستان نه د پولې نه د پورې غاړې نه پر دوی برید شوی و. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.